ډرون استقبال کې د سوات د سیمې یو ډېر تکړه شاعر محمد ګل منصور راغواړم چې راشي خپل کلام وړاندې کړي. محمد ګل منصور. مهرباني. السلام علیکم. دا ملګري اوسو شعرونه غوښتل نه چې دا یې هم شرط و چې خفه به یم، دا یې هم شرط و چې خفه به یم او ته که رښتیا غزل کې ونه لیکې او غاړه یې راکړله ویې خندل ویل یې دا غزل کې ونه لیکې. دا یې هم شرط و چې خفه به یم ته که رښتیا غزل کې ونه لیکې غاړه یې راکړله ویې خندل ویل یې دا غزل کې ونه لیکې. منصوره ته څه لیونی غوندې څه ناروا غزل کې ونه لیکې. او غصه د هر چا هر ځای نه چلیږي، د چا بهر او د چا کور چلیږي. مړ زما څه کمزوري غوندې ده، په ما د هر یو ښکلي زور چلیږي. منم چې بت دی په کعبه کې د ساتلو نه دی، خو ستا کافر حسن د زړه نه د ویستلو نه دی. د اوښکو څاڅکی دی د سترګو نه ونه غورځېږي، زما د زړه چنار د تندر د زغملو نه دی. او د زلفو ټال دی د اختر ورځې ته ورسېدو، اوس پکې ما غوندې غریب د زنګولو نه دی. د زلفو ټال دی د اختر ورځې ته ورسېدو، اوس پکې ما غوندې غریب د زنګولو نه دی. او ستا په سر به خلکو تنګولم په کلي کې، زه به اکثر هر سړي چیړلم په کلي کې. او ځکه په تا غټ ومه خو زه ستا په رضا ومه، تا به لاس نیولی ګرځولم په کلي کې. اوس قربانه پرې د یو بل سره په شرم اوس قربانه پرې د یو بل سره په شرم ختې وي. هغه وخت نشته چې غوړي به میلمنو ته وځي او ما نه غربت د ماشومانو رونو حق وخوړو چې د سکول نه څنګه راشي نو پټو ته وځي. ما نه غربت د ماشومانو رونو حق وخوړو چې د سکول نه څنګه راشي نو پټو ته وځي. او زه خو دې د سر په بدل زړه ساتم، زه خو دې د سر په بدل زړه ساتم، ته لږه موسکی شه وساته مې زړه او داسې بوج مې درکړه چې بوج هم نه دی، ګرځه ولالې ګرځوه مې زړه. او دا یو خط کې فرمایش مرګو چې دغه یو ځای وهم والله که بل یو ځای وهم ویلې تاله په تیره توره زړګی وهم. او ملا غوسه شي چې ما وې ته کاروبار څه کوي، ویلې زه په ډبګرۍ کې هم ډولکی وهم. او په ما خارخ لګي چې هغه ښکلی ووینمه، بل خوا ته مخکمه خو خامخا شپېلی وم. په ما خارخ لګي چې هغه ښکلی ووینمه، بل خوا ته مخکمه خو خامخا شپېلی وم. د هسپتال غم مې د مخکې نه شروع کورله، د هسپتال غم مې د مخکې نه شروع کورله، اجړه چې وي زه ورځم یو سړی وم. او نوی یار چې مې په لاس کله را نه شي زوړ پیدا کړم ګزاره ورباندې وکړم. نوی یار چې مې په لاس کله را نه شي زوړ پیدا کړم ګزاره ورباندې وکړم. او د هوټل خوا کې چې ښکلی چېرته وینم نو زړه مې غواړي چې ناشته ورباندې وکړم. مننه. او ستا د هغه تېر وسن خاطر کوو مجبورویو، ناست درته لا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو، مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې وینو، موږ وسن پرست خو د قیامت په انتظار کې یو. مننه. د مخکې شان په بام به راښکاره شي او که نه یا خدای بیا د مور کره د شپو دپاره راغله او زما د لاسو نښې د ځان سره راوړي، کاریږي د رشتې د ماتېدو دپاره راغله. او ما ته په خپله به اکثر ستا قصې کولې، ما ته په خپله به اکثر ستا قصې کولې. ستاسو د کلي یو ماشوم په ما ډېر ګرانو، او ستا د یادونو د کتاب نه ایښلولې پاڼې. اباسین صاحب ستا د یادونو د کتاب نه ایښلولې پاڼې ما د وخت هر ظلم زغملی، خو دا ډېر ګرانو. ستا د یادونو د کتاب نه ایښلولې پاڼې ما د وخت هر ظلم زغملی، خو دا ډېر ګران. او ما ته په ځای د کلمې د دنکدن په وخت کې ما ته زما د لیونۍ مینې ټپه شروع کړه.
او خیال مې بدل که اوده شمه ډېر ستړی یم زه درته سترګې پټو مته کیسه شروع کړه ما ته په ځای د کلمې د ځنکدن په وخت کې ما ته زما د لیونۍ مینې ټپه شروع کړه او خیال مې بدل که چې اوده شمه ډېر ستړی یم زه درته سترګې پټو مته کیسه شروع کړه دلته آزاد یم په ځان راته بندي ښکارېږي دلته آزاد یم په ځان راته بندي ښکارېږي